چارلز برج ډیر مشهور پل د والټاوا د سیند د پاسه د چک مشهور پل هغه پل چې تاریخ یې جوړ کړی دی د والټاوا د سیند د پاسه جوړ شوی دی. نن به زه تاسو ته دا پل درښکاره کوم چې د دې پل څومره کیسې دي او څومره خاطرې لري. دا د والټاوا سیند دی چې دلته ډېر شاعرانو شاعري کړې ده. حتی زمونږ د هیواد ځینې شاعران هم راغلي شاعري یې کړې ده. دا د اوبو د چک د پراګ ښار ته یې ډېره زیاته ښکلا وربښلې ده. د دې پل د پاسه دواړو خواو ته مجسمې جوړې شوي دي او په دې پل باندې موټرې حرکت نه کوي. د دې سیند د پاسه نور پلونه جوړ شوي دي چې هغه ترانسپورت دی او کار دا خوا له هغې خوا سره نښلوي او خلک استفاده کوي. دې باندې به یوازې په پښو ځې. دا د همدې پل دروازه ښیي چې له زاړه ښار نه خلک راغلي دي په پښو باندې. د والټاوا په سیند کې هم تاسې ګورئ وړې کښتۍ په اوبو کې دي. ځینې خلک په دې کښتیو کې جګیږي او د ښار سیل کوي. له دې مجسمې سره هم خلک عکسونه اخلي او ځینې وخت دلته شمع هم لګوي. د دوی په مقدساتو کې راځي. نو دلته تاسې ګورئ چې یو هنرمند ناست دی، انځورګر د خلکو انځورونه وباسي. مخامخ کس ورته کیني او د هغه انځور وباسي. رنګارنګ بنجاره، دلته هم بنجاره شته ده. د بنجارې دکان دی او دا هر رنګ لاستیکونه د ویښتو غاړه کې چې اچوي دا ټول شیان دلته خرڅېږي، خو قیمتونه یې لوړ دي. دلته مینان راځي او یادګاري عکسونه اخلي. دا هم کومه جوړه ده او درګرده خپله عکاسي کوي سره. دا د سیند بله غاړه ده. نو دلته تاسې ګورئ هماغه کښتۍ وړه روانه ده چې په دې کې خلک ناست دي او د ښار سیل کوي. اوبه لږې ښکارېږي، اوبه کمې شوي دي په دې موسم یا په دې وخت کې. د خلکو بیروبار وینئ چې دلته د یکشنبې ورځ ده، د رخصتي ورځ ده، لږ ورځ هم لمرینه ده او خلک ډېر راوتلي دي د ښار په سیل او د دې پل او د دې سیند د غاړې څخه دوی خوند اخلي. نن مونږ د تاسو له برکته هم د دې پل او د دې سیند د غاړې څخه خوند واخیسته. مخامخ تاسو بل پل ګورئ چې په هغه باندې موټرې تیریږي راتیریږي. ولې د دې پله په سر د سیند په سر باندې ډېر زیات پلونه دي چې د ښار یوه څنډه یې د بلې څنډې سره وصله کړې ده. دلته هم تاسې ګورئ یوه څنډه د پل ده که نه او دې غاړې ته هغه غاړې ته یې دغه ښایسته مجسمې جوړ شوي دي چې دا پل ته یې ډېره ښکلا وربښلې ده. ښایسته نجلۍ ناسته ده او تلۍ وایي. دلته دا مجسمه یې جوړه کړې چې زندان ښکاره کوي چې پخوا به خلک دغه رقم بندیان کول او سزا به یې ورکوله. د یو تاریخي انځور خلکو ته وړاندې کړی دی.
دا د پل آخري سر دی چې پل ختم شو او د پراګ بل زوړ ښار شروع کیږي او هغه یې دروازه ده. دا د چارلز برج سایل مې په تاسو باندې وکړ، ډیر مشهور دی او پراګ ته به ډیر میلمانه راغلي وي، ډیر خلک چې راغلي دا پل یې خامخا لیدلی دی، د هغو لپاره یو یاد تازه شو. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان د ځان خیال ساتئ.